بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دغه په اخبارو یا په رسالو کې راځي چې دا پلانې برج والا به داسې وي، دا ستارو د دې دغه نمونه ورکړې وي چې د دې قسمت به داسې وي، د دې حال به داسې وي، پلانې ورځ پیدا سوي دغه برج دی، د دې دا به داسې وي، یا په دا ټي وي کې ناست دا خلک دا خبرې کوي. دا د شریعت په رڼا کې څنګه؟ تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. علامه مفتی محمد یوسف لودیانوي شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې مسایل ورونکه حل جلد نمبر 2 صفحه نمبر 541 هغه لیکلي دي چې د اهل اسلام په نیز باندې نه یو څوک د چا د قسمت حال ورښولی سي، نه په دغه برجو او ستارو کې څه ذاتي تاثیر سته. په دې باندې یقین کول ګناه ده او دغسې سړی به همیشه او وهم پرسته به وي. د دې څه باید ځان وساتله چې دا برجونه ستارې او داسې دا قسمت حال، دا طوطې و میټوګانو دا و هغه، دا خپله پریشان او سرګردانه ګرځي، نو د بل چا قسمت به څور برابر کړي. د دغه باندې یقین ساتل سخته ګناه ده. دغه برجونه چې کم دي دا هم بالکل د شریعت پر وړاندې کې د دې څه حقیقت نسته. په حواله سره د فتاوا شامی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 4 والسلام.